خپل ځان معرفي کړې، ستا نوم دې څه ده؟ حاجي باکا یم، د سنګین د بازار یم، د ملامه شرکه یم. حاجي صاحب ما اورېدلي دي چې تاسې د 6 شهیدانو شویو زامنو پلار یاستئ او د اشغال په مقابل کې مو یو په بل پسې 6 زامن شهیدان سوي دي. که دغه کیسه راته بیان کړي، څه وخت شهیدان سوي دي او چیرې شهیدان سوي دي؟ زما د زوی سره شهید سو، یو یو شهید سو، بیا بل شهید سو، بیا بل شهید سو، بیا بل د چا دغه سره راغی. که نومان راته واخلې کم یو و؟ شاه ولي دی، شېرعلي دی، عبدالغني دی، عبدالباري دی، حضرت عمر دی. او څه وخت شهیدان سوه؟ دا چیرې شهیدان سوه؟ دا د مزمل سره ورسره و، د هغه سره شهیدان سو. یو په دغه ورځ شهید سو، د کاري حضرت سره چې دی شهید سو. یو په دغه شپه ورسره شهید سو، یو ته د مخه شهید سو. دوه د مزمل سره شهیدان سوله، یو یې د ورور سره شهید سو، د ورور سره شهید سو. د مزمل ورور پر پوسته باندې د وجه برله چې هغه راله زموږ قرآنونه یې وسوله، دوی دروجې وارله او پوستې ته ور وختله، و زموږ قرآن یې دروجې سوی دی، موږ دروجې ورځو. زما بل زوی ته ویلي و چې بابک ته ووایه چې موږ شهیدانېږو، سبا موږ ګرشته، سبا به راشي موږ به راوباسي. او هغه بل چې و نور چې و، دوه د کاري حضرت سره شهیدان سوله، دوه د سره شهیدان سوله، د مزمل سره. یو په چاپه کې شهید سو، یو په شروع کې شهید. د نوبت څخه په شپه راورسېدې، تیارې پسې راغلې، په شهادت یې ورسوه. یو په شروع کې شهید سو. دا شپږ شهیدان سوي دي. د رب سره راضي یم، رب ځینې سي ناراضه. یو شکر د خدای زه نسم ادا کولی چې دا بچیان ما نه درلودی، د کفر په سپر به څوک درېدلی وای، دا زما سپین سر یې نور زیده ماته وای خوا به ده نه کې، که د پوستې سره وړي وای ما به تا به ژړلی. چې د مزمل څه پوښتنه وکړې د هغه احمد، په خدای دې زما قسم چې د یار چاته دا کیسه وکړي چې هغه داسې خوب یوسي. پر دغه شکل د زما ګرېوانو ته بیا لاس راواچوه، چارې بیا راوړي، زما ګرېوان ته بیا لاس راواچوه، ولې سره تریب یې. دا شکر زه ته د خدای نه سو ادا کولی چې ما تا د خدای د راده چې بچیان راکړل. هغه د کفر په مقابل ودرېدل، هغه د کفر په مرمۍ باندې شهیدان سوله، ته ولې سره تریب یې. دا شکر زه ته د خدای نه سو ادا کولی. یو زوی یې له وله بېله کلیس کړی مخې، اوله زما ګرېوان ټینګ کړي چې وواره دې مبارک څه د زوی شهادت. ستاسې دا یو زوی شهید سو، دا یو زوی چې د شهید سو، له هغه وروسته بیا دا دوم دې ولې بیا جهاد ته ولېږئ؟ اوس مې نور در ولي ته هغه داسې دا کفار دي راغلي دي، کفار راغلي دي، زموږ د دین دښمنان دي، زموږ د کفر سپر کړي دي دا بچیان، موږ د قرآن دفاع کوو. په خدای تعالی دې زما قسم چې دا کوچي دا ما ویلي دي ورته مزمل ته یو کوچناک زوی لرم، خلک ما ته وایي بس که 6 زامن دي شهیدان سوه، چې دغه یو کوچنی پاتېږي تر هغه وخته زه مینه نه ورته کښېنو ورکوو یې په لاس. د کفر دفاع ده کوي. خدای تعالی په ورځ دا شعر دا پوښتنه زما څه ونه کړي چې بچیان مې درکړه، تا بارات پر څه شي استعمال کړه، تا په کومه لار استعمال کړه؟ نو مه زه ورته وایم تا راکړه، ما ستا په لار استعمال کړه. په خدای دې زما قسم وي چې دغه اوس دغه شهید سو، دا بل مو ورځ تا وه، زړه یې په ذاته خدای که غوښتي چې وراسي. مور یې باره ورته ویل زویه، باره ورته ویل زویه دا کار مه یې لکه، دا کار دا وتاک مه پرېږدئ. په ورځ دا شعر به مو ځو، دا ستا پلار څه ورته وایي الله تعالی ته چې وایي بچیان مې درکړي وه، تا ولې نصیحت ورته ونه کړي؟ په خدای دې زما قسم کې خوښ وه. وروا مستوه ولاړ. یو بل مسۍ مې دی دلته اوس وتاک لري، په دغه په قرباني غږ کوي، هغه مې ورسره واستاوه. ول چې وارو لاندېوالانو یې ورته وویل ول موږ وختي علاقه ته ولې نه رالې؟ ول ده باره ورته وویل چې زه اوس څه علاقه راغلی، زموږ پلار نه پرېښوم پسې راواخېست، زموږ پلار نه پرېښوم، مور پلار پسې راواخېستل. وروره کفر دې راغلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته. دا خبره مه کوئ چې ولې ټپي سوم، ولې بندي سوم، ولې شهید سوم. په خدای دې زما قسم که جنګ پر بشي دی بې پر قرآن، ولا کیارا باندې دي د کفر ولا بلا کوم یا پر باندې دي. مزمل ته ما ویل ما لا څونه د خدای تعالی فضل دی، مور پلار یې ګرځي د جنګ سره دی نه ځینې ګرځي. و ده ته ما ویل مال که ته پلار درته ویله چې کفار راله ورووځه، تی تر شا درېدلی چې ته ولې ورووځې، دا به موږ شته کولی. دا د څونه د خدای رحم دی، د داسې عالم د خدای رسول قرآن علیه السلام پر روی سره وساتي چې زوی یې د کفر سپر کېږي، د کفر سره جنګ کوي، د قرآن دفاع کوي، او دی ورته زویه قرار کښېنه خپلې شپې شېره به په تا ارام ولاکه وباسي. نو د داسې حال دې موږ ورته خدای رسول قرآن علیه السلام پر روی سره وساتي. د یو زوی راپاته دی، د بل زوی راپاته دی، د بل لور راپاته ده، بل ته مې واده وکړي کال یې نه کوي ورسره پوره، دوه ته مې کوزېنم، دا احتمال راپاته دي، کونډیان یې راته ناست.
نو زه دا شکر د خدای نه سم ادا کولی چې دا یتیمان زما په کور کې دي او دوی پر ما باندې ژاړي او دوی وایي هغه څه سو ما ته وایي دا یو وایي هغه کله راځي موږ ورته راځي وایي هغه جان کله راځي دغه شکر د خدای موږ نسو ادا کولی چې الله زموږ پر زړه باندې خبر دی الله زموږ پر زړه باندې علم لري چې زموږ زړونه به په څه شکل نو وروره تر دې شکر تر دې ښه ورځ تر دې ښه ساعت نشته لکه اوس چې پر موږ تاسې راغلی معلوم دا رانه شي چې ته ښه دا زما غوږ ګوره چې بون دی دا د شوروي د وخت راکټ دا شکل کوي د شوروي د وخته څه درېدلی یم د رب څه راضي یم انشاءالله په فضل د خدای الله خو زما څه دا سوال به نه کړي چې تا نه کوه یا په زامنو نه دا مې لمسی دی د لور زوی مې دی زما سره راسره دی دی دلیز وکړی د ما سره لوی شوی هغه بل زوی مې دی دغه ځای زه د رب څه راضي یم اجملا صاحب یو شکر د خدای زه نسم ادا کوم اوس خو الحمدلله حاجي بابا دا ستا د زامنو د قربانۍ نتیجه وسیله د ټول افغانستان کې فتوحات دي ډېرې سیمې نیول سوي دا اوس د ګرشک ولسوالۍ کې ته ناست یې دا م الحمدلله فتح سوې ده نو دا ستا د زامنو د وینو قرباني وسې دغه کفار الله تعالی مات کړو دوی خو اوس ویل دي چې موږ وځو که چیرې نه وتل د امریکایانو دا کفارو بیا ستا څه پیغام دی تر څه وخته به ورسره جنګېږي ما تر هغه وخته پورې دوی ته په خیال کې دی یو کوچنک زوی مې دی دا زما لمسي لیدلی دی تر هغه وخته پورې زه نه ورته کښېنم چې یا خلاصېږي یا کفار وي یا د زامنو څخه خلاصېږم 12 زامن مې شپږ شهیدان سوي دي شپږ پاته دي لمسیان مې دا لمسی مې دي بل لمسی مې دي زامن مې اوس هم ولاړ دي لمسیان مې ولاړ دي تر هغه وخته پورې زه نه کښېنم چې زه ومنه سره پاتې یم حاجي صاحب ولې دونه غټې قربانۍ ته آماده یې د څه دپاره دا د دغه دپاره آماده یم چې دا زموږ قرآن خراب کړي دا زموږ د قرآن په خرابېدو پسې راغلي دي دا زموږ د دین په خرابېدو پسې راغلي دي دا زموږ د قرآن په خرابېدو پسې راغلي یعنې ستا ارمان یو اسلامي نظام ده زما ارمان دغه دی چې ګډ د زامن مې په شهادت ورسېږي او زه خدای تعالی اسلامي نظام ابین ته راولي او خدای تعالی اسلام کامیابه کړي تر زامنو زه تېر یم ناپوه خلک زه وینم زما زوی شهید څو نو کبا شهید د کافرانو یې که د مسلمانانو یې دا د دې مسلماني کامل مسلماني نه ده شهیدان به ورکوې که شهیدان مر نه کړې بندیان مر نه کړې پر ما باندې دا شهادت راغلی دي حاجي ملا صاحب چاپه پر ما ډېر چاپي وایي چې زما پوښتنه وکړې دونه تکلیفونه کفارو ما ته زما ګر سره نه پسوي دغه تکلیفونه یې راکړي دي چې زما و زامن یې ورسره وتړله ورسره یې بوتله زه یې وتړلم زه چې رایله کړم چې رالم کور ته سپین سرې ژړله ما ولې ژاړې باره یې راته وویله